او خیالوري راځي ډوډۍ تیاره ده. خیالوري ستا د لاس زهر له ماته شاید دي. په خبره سر خلاصوه، زما ستا سره لږ کار دی. راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې. راځه کښېنه. څه ورته ګورې؟ نسمارونو خورې هسې بیا خوراکتي بل کار لرئ؟ په ډاټه یې ستا چرګې زما. صبر وکړه، ولاکه لاس وروړې، د هغوی ولاکه وکړې چې ما نه یې خوړلي. دومره نو اول ته ځان په ډک که. ښه دا د باچا سلامت ته وویل سخوندر. خود مې درته وویل. خوله شله وخورې دا دی خوله لکه د مسکین سړي جیب چې څرې شي. که دا کیسه ده نو ولاکه یو لم راڅه وخورې. هی دا چیرې وړې؟ لکه راڅه وخورې. راوړه دلته راکړه. درنیستی د ځانو کوډوي راکړه چې ګرځی ورنه کېدو ځانو کوډۍ راویې غورځوه. ماته راکړه ماته راکړه. چیرې وړې؟ چر وګورې زموږ نصیب وګوره. دلته راکړه. زه به یو سلا درکړم، ته دا اکجن په لاس کې ونیسه. خیال کوه دا اکجن نه دی، بم دی، بم. کمدې کې ونه وایه. زما یقین دی چې زه به دا کار ترسره کړم. نه د باچانو لوبه ده، سمه سمه کوئ. دا لکړې ته ښه وګورئ. راځه خلاصه ده دروازه. انو راځه. څه شپږم دا ماله راغلی. څه چې تاله راغلی ده؟ زه یې تر سترګه سوی ماله راغلی. وایه ښایستې زه ستاسو خدمت کولی شم. ما دا اورېدلی دي چې تاسو په جنګ کې ډېر غښتلي یاست. خود نیمه نړۍ په نیم ساعت کې نیول ده. واه آفرین، ډېر ښه. موږ ټوله نړۍ نیسو. نړۍ خو پرېږده ستوري سپوږمۍ لا نیسو. زه دا اوس سپوږمۍ راغلم، هلته مې شپېشتې کرلې وې. درواغ وایي پاپړې خرڅول. ښایستې زه بیا هلته تا په سیل بیایم. بیا به هلته دا ته راتڼ کوو. سپینه سپوږمۍ وایه شته به چرت ورکه ډنګ د بیا کله زمونو. سړی خو څه خیال کوي؟ ستوري د لاسه زه سترګې نه لرم، په شربو مې وشرمولم. توپ ته موږ داسې توغندیو راچوو، عینکې دې راماتې کړه. نو دوی په چمو خوا مه بدوه، دا باسې ولې مونیان دي. ستا د ښایسته ځواني ده. دا نور قسمانان دي له کومه خوا څه پیدا کړي دي؟ نور به نه کې پیدا. څه پکې؟ تی په خپل سترګو ووینه. ښه نو دا کراماتي دوربین دی، ته ورته چې زه کې وګورم هر شی کې ښکاري. ښه نو د هغه کراماتي دوربین دی چې راتلونکي وخت معلوموي. په راتلونکي وخت کې به موږ دا ته رایو. وای سورکړی چرګې راسه جوړ کړئ. وای د لاندې پسې راځه. کباب یې کلمه